چې یو سړی د مرګ نه تښتي د الله نبي وایي دا سړی نشي تښتېدلی څنګه چې انسان د مرګ نه تېښته نشي کولی مرګ به درته راځي په هر ځای کې اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده الله فرمایلی دي چې کوم ځای کې تاسو یې وایي مرګ به درته راځي اگر که په پخو قلاګانو کې ولې نه وایي ځان نه د پخې قلاګانې چاپېر کړي دي او په هغې کې دننه ناست د مرګ نه ځان بچ کې نشي بچ کېدلی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الله فرمایلی دي اے نبی دې خلکو ته دا خبره وکړه هغه مرګ چې تاسو د هغې نه تېښته کوئ او تاسو د هغې نه منډې ووئ نشي تښتېدلی د هغې تاسو د هغې نه نشي بچ کېدلی فانه ملاقيكم دا مرګ به در سره مخامخ شي ته خو د مرګ نه تېښته کوې خو نشي تښتېدلی دا مرګ به درته مخامخ راځي انسان كل نفس ذائقة الموت هر نفس دا څکونکی د مرګ دی مرګ به راځي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف الله ذات په پاتې کېږي په دې عقیده وساته انسان څنګه چې د مرګ نه تېښته نشي کولی او نشي بچ کېدلی دغه شان دا کوم رزق چې الله تا ته لیږلی دی او ستا دپاره مقرر کړی دی ته د مور په رحم کې دی دا ځمکې م الله نه پیدا کړی او دا اسمانونه م الله نه پیدا کړي الله دا تقدیر لیږلی دی په هغې کې الله ستا دا رزق لیکلی او رزق انسانه څو پورې چې هغه رزق تا نه ختم کړی او تا نه پوره کړی الله تا ته نه درکړی هغې پورې تا ته مرګ نه راځي دا عقیده دې برابره کو دا عقیده دې وساته دا څلورمه خبره ده چې په دې سره د انسان یقین زیاتېږي ایمان یې زیاتېږي انسان رزق به هله راځي چې کله ستا رزق پوره مرګ به هله راځي مرګ چې کله ستا دا رزق پوره شي دا څلور خبرې د ځان سره یادې دا د عقیدې خبرې دي اولنۍ خبره دا ده انسانه چې ځمکې الله نه وي پیدا کړي اسمانونه الله نه وي پیدا کړي الله تقدیر ولیکه ب50,000 سنه 50,000 کاله مخکې الله ته تقدیر لیکلی د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې دویمه خبره دا ده چې ته د مور په رحم کې واچولی شي او دا نطفه و او د هغې نه وروسته بیا علقه تې جوړه شوه بیا تې مضغه جوړه شوه